بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مو د دایرې مماسي زاویه تشریح کړې وه. په ننني درس کې به د دې لوست کومه پاتې برخه چې په تیر درس کې پاتې شوې وه هغه به تشریح کړو. نو موږ په تیر درس کې تر دغه مثال پورې کار کړی وو. له دې ځای نه وروسته به په نن درس کې تشریح کیږي. تاسو متوجه اوسئ. لومړی مثال دی وی په لاندې شکل کې که د سی او آر په دایره کې د هغې مرکزي زاویه 45 وي، د محیطي او مماسي زاویو پراخوالی پیدا کړئ. متوجه شئ دغه زاویه چې تاسو کومه وینئ، دغه چې 45 درجې ده دا مرکزي زاویه ده. له موږ څخه یې محیطي او مماسي زاویې غوښتې. کومه محیطي زاویه ده؟ دغه زاویه چې تاسو کومه وینئ دا محیطي زاویه ده، او دغه زاویه چې کومه وینئ د بي سی ډي زاویه، دغه زاویه بیا مماسي زاویه ده. نو دغه د دغې اندازه د دغو دواړو زاویو اندازې له موږ څخه غوښتي دي. وګورئ چې څنګه موږ پیدا کولی شو. لومړی خو موږ په دې باندې پوهیږو چې دغه مرکزي زاویه چې ده 45 درجې چې کومه ده، د مخامخ قوس یې هم څو دی؟ 45 درجې دی. مخامخ قوس یې هم 45 درجې دی، ځکه موږ یو قانون ویلی و چې مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس سره په اندازه کې یو شانته ده. نو د قوس یې هم څو شو؟ قوس یې هم 45 درجې شو. ښه، نو اوس دغه محیطي زاویه چې کومه ده، دغه زاویه چې تاسو وینئ، دغه محیطي زاویه مخامخ قوس یې د دو هم همدغه ای بي دی. د دو محیطي زاویې قوس هم ای بي دی، یعنی د دو مرکزي زاویې او محیطي زاویې قوس یو دی. نو چې یو دی او دا مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس سره مساوي ده، او دا محیطي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمایي ده. دا موږ په تېر لوست کې ویلي وو چې یوه محیطي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمایي ده. نو دا قوس چې 45 شو، نو دغه محیطي زاویه یې نیمایي ده. نیمایي چې 45 نیمایي کو څو کېږي؟ 45 چې تقسیم په 2 وکړو 22 نیم بشي. نو دغه محیطي زاویه څو درجې شوه؟ 22 نیمې درجې شوله. اوس به راشو دغه وبخئ دغه محیطي زاویه مو پیدا کړه چې 22 نیمې درجې شوه. او اوس راځو دغه مماسي زاویې ته. دغه زاویه چې تاسو کومه وینئ دا مماسي زاویه ده، دغه محیطي زاویې تر څنګ چې کومه ده. دا مماسي زاویه څنګه پیدا کولی شو؟ دا یې هم باید د مخامخ قوس څخه پیدا کړو. مماسي زاویه مو هم ویلې وه چې د مخامخ قوس نیمایي ده. لکه محیطي چې د خپل مخامخ قوس نیمایي ده، مماسي زاویه هم د خپل مخامخ قوس نیمایي ده. نو دا قوس اول باید پیدا کړو. قوس څرنګه پیدا کولی شو؟ قوس داسې پیدا کولی شو چې دغه قوس چې کوم شو، ګورئ تاسو دغه غونډ قوس چې کوم دی دا ټول دا 180 درجې دی. ولې؟ ځکه د دایرې نیمایي دی. دغه د دایرې قطر چې تاسو وینئ دایره په دوو مساوي برخو ویشي. دغه خاتم قوس 180 درجې شو، دا خاتم 180 درجې شو. غونډ د دایرې محیط چې دی 360 درجې دی. نو دغه نیم قوس چې شو څو درجې شو؟ 180. نو دغه ټول قوس چې 180 درجې دی او دغه د ای بي ترمنځ کوم قوس دی دا 45 درجې دی. نو موږ اوس کولی شو چې دغه قوس یعنی دغه د سی څخه نیولې تر بي پورې دا قوس پیدا کړو. څنګه یې پیدا کولی شو؟ له 180 څخه یعنی د غونډ قوس څخه چې دغه قوس لرې کړو، تفریق یې کړو 45، نو موږ ته به دغه بي سی قوس په لاس راشي. نو 180 منفي 45 115 درجې. یعنې څه؟ یعنې دا چې دغه له بي څخه نیولې تر سی پورې دغه قوس 115 درجې شو. ښه، اوس د دې قوس څخه موږ کولی شو چې دغه مماسي زاویه پیدا کړو. مماسي زاویه مو ویلې وه چې په یوه دایره کې مماسي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمایي ده. نو د مخامخ قوس چې 115 شو، د مماسي زاویه څو ده؟ 115 به تقسیم په څو کړو؟ تقسیم به یې په 2 کړو. 115 چې تقسیم په 2 کړو نو موږ ته به څه په لاس راکړه؟ موږ ته به دغه مماسي زاویه په لاس راکړه.
سل چې نیم کو 50 دېرش 15 تقریبا 115 تقسیم چې پر 2 باندې کو اوه شپېته اعشاریه 5 کېږي. 115 درجې تقسیم پر 2 مساوي اوه شپېته نیم. نو دغه مماسي زاویه مو هم په لاس راوړه چې څو درجې ده؟ اوه شپېته درجې. هم محیطي زاویه پیدا کړی شوی، هم مماسي زاویه. ما تاسو ته په شکل کې په اسانه طریقه وښودله، خو دلته په تمرین کې وبښئ په مثال چې د مثال په حل کې چې کوم تشریحات شوي دي هغه په تفصیلي توګه تاسو ته د ABC په ښودلو سره یې تاسو ته دلته حل کړي دي. مغه اوه شپېته نیمې یوه زاویه شوه، 22 نیمې بله زاویه چې موږ هم دغه قیمتونه لاسته راوړل. دویم مثال ګورئ وي په لاندې شکل کې د ET قوس، یعنې دغه قوس چې د ATX زاویې یعنې د دغه زاویې مخامخ قوس دی. دا قوس چې دی 2 الفا منفي شپږ دی، 2 الفا منفي شپږ درجې. تاسو چې وکئ تاسو د ATX زاویه پیدا کړئ. نو د ATX زاویه که موږ وګورو دغه زاویه یوه مماسي زاویه ده. مماسي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمایي وي. نو ATX زاویه مساوي ده خپل مخامخ قوس چې 2 الفا منفي شپږ دی تقسیم په 2. دا چې تقسیم په 2 کو دغه 2 الفا هم ځان ته په 2 باندې تقسیمیږي او د شپږ ځان ته په 2. یعنې څه؟ یعنې په دې رقم ته کېږي چې 2 الفا پر 2 منفي شپږ پر 2. نو دا 2 له 2 سره اختصار کېږي، پاتې به شي الفا منفي 3. شپږ چې تقسیم په 2 وکړو 3 کېږي. نو د ATX زاویه قیمت یې څه شو؟ الفا منفي 3. پایلې ته متوجه شئ. دا د قیمت په لاس راوړی دی الفا منفي 3 درجې. پایله یا نتیجه د دې درس چې دغه مهمه موضوع په دغه درس کې چې مطرح شوې وه هغه دا ده چې محیطي او مماسي زاویې چې د عین قوس په مقابل کې پرتې وي هغه مساوي دي، او مماسي زاویه هم چې د خپل مخامخ قوس نیمایي ده، محیطي زاویه هم چې د خپل مخامخ قوس نیمایي ده. په همدا خاطر سره مساوي هم دي چې دواړه د عین قوس په مقابل کې پرتې وي. تمرین ته متوجه شئ. په تمرین کې پوښتنه ده وي د مماسي زاویو اندازه په لاندې شکلونو کې په لاس راوړئ. متوجه شئ. لومړی شکل وګورئ. دلته دغه مماسي زاویه ده د X او د Y مماسي زاویه. وګورئ د X مماسي زاویې مخامخ قوس څو درجې ده؟ 110 درجې. موږ ویلي وو چې مماسي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمایي ده. نو X مساوي دی خپل مخامخ قوس یې څو درجې دی؟ 110 درجې. نو دا د 110 درجو نیمایي ده. X به مساوي شي 110 تقسیم په 2 55. نو د X قیمت مو پیدا کړ څه شو؟ 55. اوس راځو د Y قیمت پیدا کړو. د Y قیمت څنګه پیدا کولی شو؟ د Y قیمت داسې پیدا کولی شو چې دغه ټول قوس تاسو متوجه شئ چې زه دا پاکم له دغه ځای څخه نیولې تر دې ځای پورې، یعنې له A څخه نیولې تر C پورې دا ټول 180 دی ځکه د دایرې نیمایي دی. نو دغه ټول چې 180 شو دغه را چې 110 شو نو دغه باقي مانده به څو شي؟ له 180 څخه چې 110 تفریق شي نو په لاس به راشي چې 70 درجې دغه EB قوس دی. دا EB قوس 70 درجې دی. نو اوس کولی شو د دونه وای زاویه لاسته راوړو. وای زاویه چې د خپل مخامخ قوس نیمایي ده. مخامخ قوس 70 درجې دی. نو د وای زاویه به مساوي شي 70 تقسیم په 2 مساوي 15 درجې. نو وای مو هم پیدا کو، X مو هم پیدا کو چې X 55 درجې و او وای 15 درجې. دواړه مماسي زاویې وي. دوم شکل ته متوجه شئ. په دوم شکل کې هم یوه مماسي زاویه ده. مخامخ قوس 140 درجې دی. نو دا مماسي زاویه به څو شي؟ X مساوي کېږي 140 تقسیم په 2. 140 چې تقسیم په 2 وکړو 70 درجې. نو دغه مماسي زاویه څو درجې شوه؟ 70 درجې. دریم شکل ته متوجه شئ. په دریم شکل کې یوه د X مماسي زاویه ده، بله د Y مماسي زاویه ده.
دلته هم که متوجه شو د اکس مماسي زاویې مخامخ قوس 110 درجې دی، نو د اکس زاویه به مساوي شي 110 تقسیم پر 2 110 چې تقسیم په 2 کو 55 درجې، نو د اکس قیمت پیدا شو څو درجې؟ 55 درجې. اکس مساوي شو 55 درجو ته د اکس مماسي زاویه. او دغه د وای مماسي زاویه که وګورو مخامخ قوس یې نامعلومه ده، یعنې اول باید مخامخ قوس پیدا کړو چې څو درجې دی، بیا چې هغه نیم کو د وای قیمت په لاس راځي. تاسو متوجه شئ دغه قوس چې دی 90 درجې دی د بي څخه نیولې تر ا پورې، او دغه د ا څخه نیولې تر ډي پورې قوس څو درجې کېږي؟ د زاویې چې 40 ده نو د قوس 80 درجې دی. ښه، او دغه له ډي څخه نیولې بیا تر سی پورې قوس چې دی 110 درجې دی. 110 درجې. ګورئ ښه متوجه شئ، له بي څخه نیولې تر ا پورې 90 درجې، له ا څخه نیولې تر ډي پورې 80 درجې. ولې 80؟ ځکه دغه مماسي زاویه 40 د مخامخ قوس یې 2 چند دی، خو 80 درجې. او له د ډي څخه نیولې تر سی پورې 110 درجې دی. نو موږ څنګه کولی شو چې دغه لاسته راوړو؟ تاسو پوهېږئ چې د دایرې ټول محیط 360 درجې دی، نو که موږ دغه ټول جمع کړو او بیا یې له 360 څخه کم کړو، نو دا په لاس راځي که نه؟ نو 90 جمع 80 کېږي 120. 120 جمع 110 کېږي 280. نو له 360 څخه چې 280 تفریق کو په لاس به راشي 80 درجې. نو دغه سی بي قوس چې دی څو درجې دی؟ 80 درجې دی. چې 80 درجې شو نو د وای زاویه څو درجې ده؟ قوس یې 80 درجې دی. وای چې مماسي زاویه ده د خپل مخامخ قوس نیمایي ده، نو وای به مساوي شي 80 تقسیم په 2 40 درجې. نو د وای قیمت هم پیدا شو او د اکس قیمت هم پیدا شو، چې د اکس قیمت 55 و، د وای قیمت 40 درجې. دا و د تمرین پوښتنې چې حل شوې. دا څپرکی هم پای ته ورسېده. دغه د لومړي څپرکي لنډیز دی، تاسو ورته متوجه شئ. د دې څپرکي ټول مهم موضوعات په دغه لنډیز کې راټول شوي دي، نو دغه لنډیز باید حتما زده کړل شي، په موضوعاتو باندې ځان پوه کړل شي، ځکه د امتحاناتو اکثریت پوښتنو ځوابونه په دغه څپرکي په لنډیز کې موجود وي. نو دغه د څپرکي لنډیز زده کول ډېر مهم دي. بیا به په بل درس کې د لومړي څپرکي پوښتنې یا دغه عمومي تمرین چې کوم دی دغه به تاسو ته حل شي. د نن ورځ درس همدومره و. هیله ده چې ګټور تمام شي. که فکر کوئ چې درسونه ګټور دي، له خپلو نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې برخمن شي. او که کومه پوښتنه د درس په جریان کې پیدا کیږي، تاسو کولی شئ د وټساپ په شمېره چې د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته یې ږدم هغه ماته راولګئ. د الله په امان.